په دعا باندې لیکل شوی تقدیر په خدای واپس کوي، په نیکی باندې په عمر کې زیاته کیږي. ولا یزيد فی العمر الا البر، په نیکی په عمر کې زیادتی راولي. وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب، سړی چې ګناه کوي د رزق نه محروم شي. وای سړی ډیر زیات ځان بچ کوي، لیکن دا دی چې یو سړی د تقدیر نه ځان نشي خلاصولی. څه چې خدای مقرر کړي دي هغه کیږي، لیکن دعا داسې یو عمل دی چې دا کومه بلا یا کوم رزق یا کومه سختی یا کومه خوشحالی دنیا ته راغلی وي او که نه وي راغلی، خو دعا په هغې کې کار کوي. وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وای دا اسمان نه څه بلا راځي، څه مصیبت راځي، دعا ورته په لاره کې ملاو شي، د دعا او د هغه مصیبت د دواړو جنگ وي، دوی دواړه په یو بل کې ورشي، دوی دواړه په یو بل کې ورشي تر قیامت پورې. دا دعا لګئی هغه مصیبت واپس کوي، یعنی دې بیا دنیا ته نه راکوزیږي. نیکستا عمر زیاتی. نبی علیہ السلام فرمائی بہترین دعا آغا نیکی آغا دا اللہ نہ غختل دا اللہ فضل لیتے، اے اللہ خپل فضل منگلا راکی. من فتح له منکم باب الدعاء، نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دا دعا دروازہ کلاو کڑا، دتا دا رحمت دروازے کلاو شوی. او دا اللہ نه یو سړی غواړي نو د عافیت او د خوشحالی نه بل غټه دعا نشي غوښته. فعلیکم عباد الله بالدعاء، نبی علیہ السلام فرمائے مسلمانانو دا اللہ نه هر وقت دعا غواړئ، د خیر سوال ته کوئ. الله وایي چې زه حیادار یما، زه کریم یما، ز سخی اما. یو سړی لاس پورته کی دا الله تش نه پریږدي، تش ان یردهما صفرا خائبتین. لاس پورته کول الله تا دا د غوښتو نښه ده، دا طلب دی، دا ادب دی، دا عاجزي ده. او نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی اللہ تعالی سپورتا کی نو دا اللہ تش نپریدی. وقال صحیح علی شرط البخاری و مسلم. بل روایت دے اللہ رحیم دے، کریم دے، دا بندہ دا اللہ سنا حیا کئی چی دے خودے تا اللہ سپورتا کی لا یزع فیہما خیرا، او پدی لا سنو کی خودے خیر وانا چی دا سی نشی کے دے. ما من مسلم ينصب وجهه لله تعالی، یو سړی خدای ته لاس پورته کی نو په دوو خبرو کې به یو کېږي، یا به دغه دعا قبلیږي یا به ولا دغه دعا جمع کی چې کله ډیره سخت راشي په هغې کې به ولا ورکي. ما على وجه الارض مسلم يدعو الله بدعوى، دا الله پزمکه یو سړی او سوال کوي او هغه قبول نشي نو یا خو ولا دغه سوال الله پاک قبول کی ورکی ولا، یا په د یو بل غټ مصیبت را رواني د غوښتو د وجنه هغه مصیبت تی الله لری کی. یو سړی را پاسې دوی د خدای رسوله چې دعا خامخا قبلیږي، یا تی مصیبت لری کیږي او یا هغه سچ غواړي هغه ولا الله ورکي. نو موږ خو په مخه سوالونه کو. بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل الله اکثر، ته چې څومره غواړي د دینه به الله زیات درکړي. مسلمان دعا کوي خدای
د ګناه سوال نه کوي، د خپل ولای د ماتېدو سوال نه کوي. وای دله به الله په دې دعا باندې 3 انعامونه ورکي. یا خو به فوراً دعا قبول کی، یا به ولدا دعا د قیامت ورځ ته پاتې کې سٹور بکی والله، یا په د باندې یو مصیبت را رواني، هغه مصیبت پته الله لري کی. یو سړی دې دانه وای چې ډېر غریب یما، ډېر عاجز یما، لما سره سشته دی نه، نو دعا خو نه پیسې غواړي او نه خرچه غواړي، صرف غوښتل غواړي. او غریب سړی عاجز سړی خدای ته لاس پورته کی، الله یې د سره تش پریدینا، الله یې د سره تش پریدینا. من نزلت به فاقا، نبی علیہ السلام فرمائے پچال وگت تند سخت راغلا او د خلکو ته حل وی، د الوگا تند سخت به خدای چرته ختم نکی. چا باندې لوگا او سخت راغلا دا الله ته سوال کو، نو دا الله نه امید دی چې دله به خدای په د باندې د رزق دروازه کولاو کی، فوراً داسې دروازه به کولاو کی. اے زما بندیانو ما ظلم حرام کړی دی، تاسو په یو بل ظلمونه مه کوئ. تاسو گمراه یې چې چاته می لار ښودلې ده هغه په لاره دی. تاسو په یو بل باندې ظلم مه کوئ. تاسو بیلاری یې چا چې زمانه د هدایت سوال کړی دی ما ورته لار ښودلې ده. تاسو بغیر جامو نه چا چې زمانه جامه غوښتې ده ما وله ورکړي دي. تاسو د شپې او ورځې ګناهونه کوئ چې چا رانه بخښنه غوښتې ده ما ورکړې ده، او زه ګناهونه ټول بخمه. او ای زما بندیانو که ستاسو ټول واړه لوی نر ښځې پیریان زندسر زناور دا ټول نیکان شي زما په خدای کې دومره کمې نه راځي، زیاتې نه راځي. او کدا ټول بدن شي زما په خدای کې زیاتې نه راځي، کمې نه راځي. ان استاسو په عبادت زما عبادت زما خدای زیاتیږي نه، او که تاسو ټول منکر شئ نو زما خدای په څه کمیږي نه. او دا ټول مخلوق را جمع شي زمانه سو غواړي، او زه هر یو له دومره ورکم چې څومره هغه غواړي او د دې نه زیات ورکم. بیا به هم زما په خزانو کې دومره کمې را نشي لکه ستن چې په دریاب کې ورکته کې. کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، سمندر ته ستن ورکته شي دومره کمې نه راځي. وای نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام د ماهی په خېټه کې دعا غوښتي وا، لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. د دې دعا د پاره راځي کدا چا 3 پیری اوې د سہاجتو الله به پوره کی. صالح پیری اوې کده مرشو شهید بمری جوړ شو د ګناہوں نه بدسه پاک کیږي لکه نن چې د مور پیدا وی. او دا هغه دعا ده چې په دې کې د رزق مسله وي، د رشتو مسله وي، د اولاد مسله وي، د کور باغ باړی مسله وي، د نوکرۍ مسله وي، د ویزې مسله وي، دا ټول په دې دعا باندې حل کیږي. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وایو به ان شاء الله دیتا اسم اعظم وی اذا سئل به اعطا، چې څوک په دې سواړي خدای به ول ورکی. یو دا سلورم کلمه دا لا اله الا الله والله اکبر. وای لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده
لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الکا نبی علیہ السلام فرمائے لم دا پنځه ټکی دسی دي چې چا په سو غوښته الله به ورکی او دسی مجرب دي دسی دي تا وای ټک پټک ټکی ټک او پټک معمولی غونتی یقین ولا پکاریږي چې لکه وس دی وی وس په سوال پورا شو حاجت پورا شو او پنځه ټکی دي لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حضرت معاذ ابن جبل فرمائی نبی علیہ السلام واوریدو یو سړی دعا کوله او نبی علیہ السلام واوریدو یا ذل جلال والاکرام و یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. دا یو سړی درې پیری وینو نبی علیہ السلام ورته فرمایل او واړه ستا دعا خو قبول شوی ده منځ کو نو موږ شاته دعا غواړو. هغه وینا تاسو مخکې دعا وغواړئ مخکې یا ذل جلال والاکرام فقال قد استجیب لك فصل ستا دعا قبول شوی ده او غواړه چې څه غواړې دا الله تستا نمبر ملاو شوی دی یا ذل جلال والاکرام. نبی علیہ السلام په لاره باندې تېرېدو یو سړی صحابي دعا کولا اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. الک لنډ دعا دا لا اله الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. نبی علیہ السلام فرمایل دې سړی خو دس اسم اعظم وي چې سپي غواړي خدای به ول ورکی. یو سړی نشته هغه په دعا کې یادول. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو دا خپل مړه په خو یادوي په بدوی مې یادوي او د مړو د پاره دعا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پټک باندې تا دعا وکړه قل هو دی اولس پیروي خدایا د دې ثواب د ټول مړو ته ورسې ستاره طرف نه د سلو قل هوګانو ثواب هغه ته ورسې. یو سړی نشته او ته د هغه د پاره دعا کې نو یو ملائکه مقرره ده هغه د توي ولک بمثل ذالک. اے مسلمان ته چې بل رور ته دعا کې هغه د خدای ستا په حق کې هم قبول کړي الله دې ستا په حق کې هم قبول کړي. درې دعاګانې خامخا قبول دي. دعوت الوالد د پلار دعا د بچو د پاره لاس پورته کې الله زمونږ بچی صالح کې زمونږ بچی نیکان کې زمونږ بچی زستر و اخواله کې. دا یوا د مظلوم دعا د چا سره چې څوک بدو کی زیاته و سره و کی او د خدای ته وای. یو بوډای کور رخکړې او کورو دا بادشاہ د محل په خوا کې وړه غوندي جومپړی و دا با پکې ناستا و. یو ورځ چرته تلی دا خورته لرګولا او ډکولا بادشاہ په دلاره ته ویلا کدا ټینټ پکې د چا دی دا جوګي د چا دا ودا خدلته د یوې خزې دا. نو هغه بادشاہ وی دلری کې دلته بدخکاری شاهي محل په خوا کې او د پارلیمنت په خوا کې دا وړي وړي جوګي دا خینخ کاری لری کوي دا لیبر کالونی. بوډای چراغ لا کورې نشتا حوار شوه دی. هغه بوډای خدای تعالی سپورته کوي الله
زخو نوم نو تخوی کنه چې زما کور روانې ده وی آغا بادشاہ اللہ پا آغا کور کے راونیو او ترنن پوری آغا پا کتا روان دے سرد اخپل کورا سرد اخپل کوٹری دا یو غریب کور رانول دا یو مسکین کور رانول دا چا کور رانول نبی علیہ السلام فرمائی دا مظلوم دعا قبلیگی یو دا مسافر دعا قبلیگی مسافر دا کور نه پسارا دا مسافر ویلش دے چه صد دعا کئی نو وی اللہ قبلی چاچے مسافر تا وخندل اللہ با دتا دا رحمت پا نظر بانی او گوری دتا با اللہ دا رحمت پا نظر بانی او گوری یا نبی علیہ السلام فرمائی ان اسرع الدعاء اجابا دا طولنا غٹ دعا دا قبل دو دعوت غائب لغائب یو سڑے شتے نا او طاقت دعا کے چھ خدا تیو بخی نبی علیہ السلام فرمائی صلی اللہ نبی علیہ السلام فرمائی تاسو دا اللہ نا غواڑے نو دا اللہ نا اغواڑے لا شک فیہن درے دعاگانی آغا خامخا قبلیگی یو دا پلار دعا دا بچی دا پارا دا مظلوم دعا دا مسافر دعا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی چی یو سڑے وہ پیرے اوائی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اے اللہ دا جہنم دا اور نمی وساتے سڑے چاہتا ہے آوازی ناسی او دی اور تا گوتا ویسی دے گیس لاو دا گوتا اسوزی او سڑے جانتا ہوئی چی خدا دی اور تا خوزد ٹنگی نئے میرا دا ما پا دی پیرا بالکل نرازی آگا یو رور بلتا سا جنت کول آگا بل ورطوی دا ترور جوئے چی دا تراڑ وگئی دا نئی رخ کڑی جنت برانا ونوینی خانا تراڑ وگئی منگا وایو دری پیری ہوایا اللہم اجرنی من النار وہ پیری ہوایا دا دا پارا دا جہنم نا آزادی ولی کلیشوا یو سڑے دری پیری جنت غواڑی یا ربی ان عبدک فلان سالنی اے اللہ ستا دا بندہ زمانہ تا غواڑی جنت غواڑی جو خدای پاک وی زیرہ ما درک دلا چاچے پا اخلاص بانے جنت غوختے دے درے پیرے جنت اللہ توی ما والا ورکا چاچے دا جہنم نا پناہ غوختے دا نو جہنم اللہ توی چے اے اللہ عجز دے پناہ والا ورکا عجز دے پناہ والا ورکا زرونا زنکی گی نبی علیہ السلام فرمائی سڑے یو گناہو کی دا پزڑا باندے لا پاسا تور ٹکے ہوشی لیکن چی دم معافی نہیں غوختی توبہ نہیں کرے نزڑے تور شی چی تور شی فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا بل گناہو کی نو خطور شی بل گناہو کی نو خطور شی حتی تغلف قلبو تردے چی دا جڑا لپاسا پہ بل کور راشی دا گناہنو بالکل دا سی لفافہ بنشنو نبی علیہ السلام بیاو فرمائل فَذَلِكَ الرَّانِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى یخلق دا زڑا آغا زنگ دادے کلا بلرانا کلا بلرانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون واغوی یو پیرا کلا بلرانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون چک کسب کے دا کسب پا بدلہ باندے ستا پزڑا باندے دغا رنگ ولگی دغا زنگ ولگی بیا نبی علیہ السلام فرمائے زڑونا دا سے زنگ کی گی لگا دا وسپن پشانتے وجلاؤها الاستغفار یو سڑے وی زما زڑا صفا شی پاک شی
نو دے پہ استغفار بانے پاکیگی. استغفر اللہ واتوب الیہ. زما بندہ تر کومی چی تا امید کے زبستا تا بخم. زما بندہ کتا دمر گناہونا وکے چی دا اسمان کنارو ترا ورسیگی بیاوم بخن غواڑی در بکما. او زما بندہ کتا چرتے دا ازمکی دا گوڑے اوکاگی او دا گناہون ڈکی نو بیا با دی ہم او بخما او دا ڈک گوڑے بطالا دا نیکو در کما. ابلیس یو رج قسم خوڑوی اے اللہ زما دے پخپل ذات بانے قسم وی چی زبا لا ابرح اغوی عبادک زبستا بندگان تبا کوم گمراہ کوم با پا گناہنو کی بے اختا کوما چی ترسو دو جواندی وی. جو اللہ پاک و تا قسم خوڑوی زما دے پخپل ذات پانے قسم وی زما دے پخپل لوئے بانے قسم وی لا وعزتی وجلالی زما دے پخپل جلال بانے قسم وی لا ازال اغفر لهم حالکہ شیطان اتخوی گمراہ کوا زب بخما ما مستغفرونی چه زما بندیان زمان بخن غواری زب بخما اللہ پہ دو قسمونو خوڑا د خپل عزت او د خپل جلال. اللہ دروغ نوی ومن اصدق من اللہ قیلا. خدا زمون بخن پہ کس شامل کیا اللہ مونگو ہم او بخی. نبی علیہ السلام قسم خوڑا لے دے دا مسلم شریف حدیث تے چی اے زما بندیانو لو لم تذنبو زما دے پہاگا چا قسم وی چی زما روح داغا پا قبضہ کی دے کتاسو گناہون نکویلے زبا ما با دیسی خلق پیدا کرے وی چی آغوی با گناہون نکولے او ما با بخلے بیا بے بخن غوختے او ما با بخلے. دا دو دی دا خیر حدیثونا یو استغفار ویل ہمیشہ استغفار استغفر اللہ واتوب الیہ وی سوک چی دا غواری چی زما عمل نامدہ نیکو ڈکی دے دی استغفار لزور ورکی استغفر اللہ واتوب الیہ دو ٹکی دیئے استغفر اللہ واتوب الیہ. پہر بند کی بولا اللہ سخت کلاو کی پہر تنگ کی بولا اللہ فراخ ور کی پہر رزق کی با رزق بولا دا اغا طرف اللہ ورکی چی دا زب وهم و گمان ہم بنوی. توبہ نبی علیہ السلام فرمائے توبہ بختور دیا سڑے لمن وجد فی صحیفته استغفارا دا چاچ صحیفی دا استغفار نا داغا عمل نامہ ڈکوی. دا صحابی فرمائی زبد نبی علیہ السلام سراؤما نو چه ما با ساوری دل نو ما با ویچه ما با نورو ترسولو. وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدْ مِنْ أَصْحَابِهِ کد نبی علیہ السلام پا صحاباو کی با ما تا چاہیو حدیث واورو نو ما با پاغی قسم کو ما با داغی ما با والا قسم ورکو تصدیق با می والا کو. دیوی ما دا ابو بکرنا یو حدیث واوری چاگوی ما دا نبی علیہ السلام نا اوریدلے دے چیو سڑینا غلطی وشی او دے او دسو کی او کلی او دسو کی بیا اللہ تا ودریگی دولکات نفلو کی بیا بخنو غواری اللہ یو بخی. والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم بیائی دا دے پتائید کی دا آیاتون راویستا چی او سڑینا غلطی وشو او دے بیا دا اللہ نا معافی غواری چی زمانا غلطی شوی دا خدا ما معاف کی. یو بانڈا چیر آگے چگی کریوے دا اللہ رسول غرق شوے زمانا خو گناہ شوے دے. نبی علیہ السلام ورطا دریٹی کی او خودل وی او آیا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ ستا بخنہ خو زما دا گناہون دے ڈیر زیادہ دا
خدای زما بخنه وکې او گناہونا معاف کی او اے اللہ ورحمتک ارجا من عندی من عملی زما رحمت ستا په دربارو کې د پوری کولو د ښکارا کولو نه دی خو خدایا اسې مې په خپل رحمت کې ډوب کې ومې بخي یو سړی اویا پیری استغفار وی نبی علیہ السلام فرمائی دادا اللہ بخنه وکي او سړی درې پیری استغفار وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه د وسو گناهونه الله معاف کی او بدبخت د هغه سړی چې د گناهونه د وسو نه زیات وي بل روایت د هر مانځه پسې یو سړی درې پیری دی کې درې هم نشته یو پیر او استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه د ټول گناهونه الله معاف کی د سمندر د زګ نه زیات ولی نوي دا پرون نن سحر چا قصه وکړه پیدا مونږ راو د شي اتل سوکالو وی دغه ته ورنن وته غسل خانه ته ډېر ساعت شو راونه وته نو بیا مونږه وخت نو هغه مړو پکې بیا مونږ په دروازه کې سورې وکړو عمره وستو او هغه معصوم ماشاءالله او په غسل خانه کې ولا مرګ راغی او د دنیا نه رخصت شو مرګ پته نه لګي سو وخت راځي الله دې موږ له د قبر آخرت د تیاری توفیق راکړي نبی علیہ السلام منبر ته وخوتو حضرت ابوبکر یو ورځ منبر ته وخوت وای جړل او بیا فرمایل قام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام یو ورځ منبر ته وخوتو ثم بکا بیا وجړل او بیا فرمایل اے خلقو د الله نه عافیت وغواړئ د الله نه بخنه وغواړئ د ایمان او د یقین نه رسته د عافیت سوال د ټولو نه لوی سوال دی دا د ټولو نه غټه دعا ده اللهم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ دا بہترین دعا دا اللهم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من العافیہ دا اللہ دا خزانون یو سڑے سوال کئی نو دا عافیت نا اگدد غٹ دعا بل نشتا غٹ دعا تے بل نشتا چی چال عافیت ورکڑے شا دل دنیا ہم ورکڑے شا و آخرت ہم ورکڑے شا زد اخپل بند سرایم چی دے ما یادوی زد یادوم یبن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی اے دا آدم زویا تر سوچ زمانہ امید لري زمانہ تمکے د بخنی نو زبد بخم د بخنی سوال کې نو زبد گناہون معاف کوم ولا ابالی زما حس پروا نشتا نبی علیہ السلام فرمائی تاسو د دعا نه ما عجز کې گئے لکه په دعا د دعا سره یو سړی هلاکیږي نه او د ټولو نه غټ هتیار د مسلمان آغا نبی علیہ السلام فرمائے دعا دا رزقونه راکاږي د شپې الله نه سوال کوي د ورځې د الله نه سوال کوي دعا د مسلمان هتیار دی دا د مسلمان هتیار دی او دا الله په نسبانه د دعا نه بل محبوب عمل بل نشتا یو سړی چې لاس پورته کی او دا الله نه غواړي الله په خوشاليږي من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد نبی علیہ السلام فرمائے یو سړی غواړي چې په سخت کې ما الله یاد کی
نو دې پر راحت کې الله یادای، په سخت کې بتا الله یا پر راحت کې بتا الله یادای، نو په سخت کې به هغه تا یادای. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نبی علیہ السلام فرمائے دعا عبادت دے، دا اللہ نہ غختل دا لوی عبادت دے. زکا اللہ پاک دا اعلان کرے دے ادعونی استجب لکم، اغواڑے زمانہ چیزم دعا قبول کما. کم خلق چی زما دا عبادت نمخ آڑی ہمیشہ ہمیشہ بجہنم تزی. دی آیات کے اللہ دعا تا عبادت ویلے دے. الدعاء مخ العبادہ، دعا دا عبادت مغز دے.